سلامونه دوستانو، نن یوه داسې کورنۍ ازمویل شوې نسخه درسره شریکوم چې 100% نتیجه ورکوي. که ستاسو پښې چاودلې وي او هر څومره کریم استعمالوئ خو بیا هم نتیجه نه ورکوي، نو دا ویډیو تر اخره وګورئ، ځکه زه درته داسې طبیعي نسخه درښیم چې یوازې په 3 ورځو کې ستاسو پښې لکه د ماشومانو نرموي. نه درملو ته اړتیا شته، نه ګران بیه کریمو ته، یوازې د کور ساده مواد کاروو. ښه راځئ نسخه پیل کړو. د ضرورت وړ مواد یې یوه کاشوغه واسلین، نیم لیمو، یوه کوچنۍ کاشوغه د ناریال تیل، او که ناریالو تیل نه لرئ زیتون تیل هم کاریږي. د استعمال طریقه یې ده: اول خپلې پښې په تودو اوبو کې 10 دقیقې کیږدئ څو د پښو پوست مو نرم شي. وروسته پښې په ټوټه وچې کړئ، نیم لیمو واخلئ او منځ ته یې یو څه واسلین واچوئ. دا لیمو د پښو په چاودلو ځایونو باندې شاوخوا 15 دقیقې پورې ښه وموښئ. وروسته یو لږ ناریال یا زیتونو تیل پرې ووهئ او جرابې په پښو کړئ. دا کار هره شپه د خوب نه مخکې وکړئ او باور وکړئ یوازې په 3 ورځو کې به نتیجه وګورئ. چاودلې پښې به مو بیرته نرمې، ښایسته او بې درده شي. که غواړئ نتیجه لا هم چټکه شي، نو د ورځې په اوږدو کې ډېرې اوبه وڅښئ، ځکه چاودې د بدن له دننه راځي. همدارنګه د پښو د پاکولو خیال وساتئ او د پلاستیکي چپلکو او بوټونو استعمال کم کړئ. نو دوستانو، دا هغه طبیعي او کره نسخه چې چاودلې پښې ښې کوي. که دا نسخه مو خوښه شوه نو حتما یې وازموئ او نتیجه یې راته په کومنټ کې ولیکئ. هیر مو نشي لایک، سبسکرایب او د زنګ تڼۍ هم ووهئ، ځکه هره اونۍ درته داسې طبیعي او مؤثرې نسخې شریکوم. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه.